دوستانو دا فلم یو ډیر تاریخي فلم د نیکس پارټونو کتو د پاره چې نه ضرور سبسکرایب کړئ. دا کیسه د لارډ اپرنګ د دریواړو پارټونو نه رومبۍ کیسه د هالانګ دا فلم د دریواړو پارټونو نه وروسته ریلیز شوی دی. په دې فلم کې په دې کیسه کې د جدا جدا قبیلو خلک د لکچت مخلوق کومو ته چې بونې ویل کیږي. دوی په غرونو کې دننه اوسیږي. دوی په لاس د سیزونو جوړولو کې ډیر زیات مهارت لري. په دې فلم کې یو ایلس هم د چیخ هغه چرې خوم نه مري. دې سره سره په دې فلم کې د 5 جادوګارانو ذکر خوم دی. کم چې ګینډولف د ګریټ سارومن او یو دریم جادوګر کم ته چې براون ویل کیږي د دې دریواړو کردار په دې فلم کې خودل شوی دی. او همدارنګه هابټان خودل شوی چې د شاعر په نوم ځای کې ژوند کوي. دوی له جګړو او شخړو نه لیرې ژوند کوي. خوراک څښاک خوشحالي او مستی کوي. تل خوشحاله وي. په دې کیسه کې د اوکسانو یادونه هم شوې ده. اوکسان داسې مخلوقات دي چې د هر ژوندي شي دښمن دي. د اوکسانو مشر تل ازوګل ویل کیږي. د ګوبلینانو یادونه هم شوې ده. ګوبلینان هم د اوکسانو په شان دي. نو دا ټول کومونه دي چې تاسو به په دې کیسه کې ووینئ. په هابټ سریز کې تاسو ته دا معلومیږي چې د فروډو ماما چې نوم یې بیلبو بیګنز و دی د هغه د ژوند سفر څه ډول و. د کیسې په پیل کې ښودل کیږي چې بیلبو بیګنز یو کاله عمر لري او هغه یو کتاب لیکي تر څو فروډو د خپل ماما د ژوند د سفر کیسه ووایي. له دې ځایه کیسه 6 کاله شاته ځي. هغه وخت چې بګونې د غرو په ژورو کې اوسېدل او د هغوی ښارونه دومره ښایسته وو لکه جن ته چې تللی د هغوی د پاچا نوم تورور و. او د هغه نسل محفوظ و ځکه چې یو زوی او یو لمسی درلود. دا هغه وخت و چې بګونې د نړۍ تر ټولو شتمن خلک وو ځکه چې د غرونو له ژورو د سرو زرو ویالې بهېدلې. هلته قیمتي ډبرې یاقوتونه هر څه پیدا کېدل. یو ورځ یو بونې یو ستر الماس پیدا کوي چې د غره زړه وبلل کیږي او پاچا تورور هغه د خپل تاج غمې ګرځوي. هغه ته د سلطنت علیه حق ورکول شوی و او نوم یې ورکړی و د پاچا غمې. هر څه ښه روان و تر هغه چې یو خطرناک اژدها راغی چې له خولې اور بادوي. د اژدها نوم سماوګ و. هغه شاوخوا ښارونه ویجاړ کړل او غرونو ته ننوت چې د بونو خزانه غلا کړي. په دې ګډوډۍ کې د غره زړه الماس ورک شو او بونې له خپل ښایسته کور نه بې کوره شول. اژدها سماوګ هلته واکمن شو او سیمه یې ورانه کړه. بونې وتښتېدل او دا وخت د الفانو پوځ ښودل کیږي. د بونو شهزاده له سورین له الفانو مرسته غواړي خو هغوی مرسته نه کوي ځکه د الفانو پاچا ټراندویل ونه غواړي خپل کوم له خطر سره مخ کړي. هغه پوهیږي چې اژدها لا هم ژوندی دی او الفان له بونو سره هیڅکله مرسته نه کوي. بونې بې کوره کیږي او ځنګلونو کې سرګردانه ګرځي. سورین د انسانانو لپاره مزدوري کوي او داسې بونې چې یو وخت د جنت په شان ځای کې اوسېدل تل لپاره له خپل کوره بې کوره کیږي. کلونه تیریږي. یو ورځ جادوګر و ګنډالف خړ د بیلبو بیګنز په کور کې یوه غونډه جوړوي. بیلبو ته د دې هیڅ خبر نه وي. په دې غونډه کې 14 بونې راځي او ورسره سورین هم وي. سورین وایي چې مرغان بیرته زموږ د غرونو خواته الوتنه کوي او وړاندوینه دا وه چې کله مرغان بیرته ایریبار ته راشي نو د اژدها سماوګ پای به راشي. سورین وایي نور خلک هم دا نښې لیدلې وي او هغوی به هم وغواړي چې زموږ شتمنۍ ترلاسه کړي خو موږ به سماوګ وژنو او خپل کور خپل غر خپل دولت بیرته ترلاسه کوو. یو بونه وایي ته هیروي چې فرنټ ګیټ تړلی دی او غر ته دننه د تلو بله لاره نشته. ګنډالف یو کلی چابې ښکاره کوي او سورین ته وایي دا ستا د پلار لخوا راته سپارل شوی و. یو بونه وایي که چابې شته نو بله دروازه هم شته. ګنډالف وایي هلته یو ځای شته چې کنډوالې دي او له هغه ځایه یو پټ لوری لاندې خونو ته ځي. خو دا دروازه موندل اسان نه دي ځکه د بونو دروازې تل پټې وي. ګنډالف سره یو نقش هم وي.